د سرباز په نوم دا کس چې ویل چې امریکا طالبانو راوسته ده او د داود حکومت هم طالبانو نسکور که ګوره یو څوک چې څوک راولي کور ته د دې په خاطر نه راولي چې خپلې ښځې سره یې سم لګوي. دا څنګه طالب امریکان راوسته او بیسونو ته ښځې تاسو وروسته طالب امریکان راوسته سلا او توپک او بوټ او عشا او هر څه په میلیاردونو ډالر تاته درکوي. طالب امریکا زمینه برابر کړه لیکن د بیس پیراداري یې ته کوي. همدغه استرالیا هغه یو له هغه هیوادونو نه ده چې دې شي ته د تاسو فکر وي چې کله هغه طالب زندانیان له زندان نه راوتل چې لاسونه د استرالیایانو فرانسویانو په وینو باندې سره و د کابل ګوډاګۍ او مزدوري ادارې د استرالیا او فرانسې سفارتونه وټکول چې دغه طالب زندانیان که مونږ خوشې کړو دوی خو استرالیایان وژلي دي. بالاخره د استرالیا سفارت امریکا ته او ټرمپ ته دوی ته وویل چې دا بندیان دې نه خوشې کېږي. هماغه بندیان د څو هیوادونو په ضمانت باندې چې په افغانستان کې ژوند ته خطر و د قطر هیواد ته ویوړل. نن د همغه استرالیایانو په سر د چین او استرالیا لانجه ده. د چین هیواد د دې په خاطر چې استرالیا ته نور غبرګون وښیي په جواب د دې کې چې د یو استرالیوي قاتل فوجي عکس په ټویټر خپور کړی و د بیا غبرګون د خپاره په ټویټر باندې د څو ورځو په خاطر به دغه انځور په ټویټر پین وي تر څو ټول نړۍ توجه دې ته واړوي او له ټول افغان مبارزینو له مسلمانانو هیوادونو نه مو دا هیله ده چې دغه ټویټر ټویټ وځلوي. همدغه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټویټر ټویټ دې راواخلي هغه څوک چې د نړیوالې محکمې خبرې کوي هغه دیموکراتان هغه د غرب تالی څټي هغه جمهوریت غوښتونکي چې موږ باندې بي 52 باندې جمهوریت او دیموکراسي پلې کوله. نړیواله محکمه د څه شي دپاره جوړ شوی ده؟ نړیواله محکمه د همدې په خاطر جوړ شوی چې څو مسلمانان علما په تور لیست کې واچوي. نړیواله محکمه د همدې دپاره جوړه شوې چې قذافي په مرموز ډول وژل شي. نړیواله محکمه د همدې دپاره جوړه شوې چې د مرسي روح دې په زندان کې په زولنو کې وځي. نړیواله محکمه کفارو د همدې په خاطر جوړه کړې ده چې په فلسطینیانو باندې 80 کاله ظلم وشي. نړیواله محکمه د همدې په خاطر جوړه شوې ده چې هندوان د په هندوستان کې په مسلمانانو ظلم او وحشت کوي. نړیواله محکمه د همدې په خاطر جوړه شوې ده چې د کشمیریانو وینې توی شي. نړیواله محکمه د همدې په خاطر جوړه شوې ده چې په مسلمانانو باندې بندیزونه ولګوي. نن د نړیوالې محکمې قاضیان او څارنوالانو ولې جنرال موبین صاحب خپله د موږ جرم د استرالیایانو دغه جرم او جنایت ته ولې غبرګون چا ونه ښوده؟ د افسوس جای خو دا ده چې د کابل ګوډاګۍ او مزدوري ادارې د ډیموکراتیک جمهوریت زیږنده چارواکو د شرم نه ډک ټویټ دا کړی چې د چین د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کړې چې د افغان ماشومانو په ظلم او وحشت د استرالیا سره اړیکې نه خرابوي. نه د مونږ په مظلومیت باندې چې هر څوک غږ جګوي مونږ لبیک ورته وایو. له افغانانو سره ظلم شوی نه تنها استرالیایانو مونږ له نړیوالې محکمې نه له هومن رایټس نه له ملل متحد نه له نورو بشري سازمانونو نه غوښتنه کوو که چېرته تاسو رښتیا دیموکراسۍ ته متحد یې تاسو رښتیا بشري حقوق پیژنئ تاسو رښتیا مسلمان ته د انسان په سترګه ګورئ. نه دا چې استرالیا په افغانستان کې ظلمونه کړي دي. دلته راغلي نړیوال 52 هیوادونو زموږ د مظلومو افغانانو وینه تویه کړې ده. دلته 18 کاله د بي 52 په زور په موږ دیموکراسي تپله. دلته زموږ منبر او جومات په شهادت رسولی زموږ محراب په شهادت رسولی زموږ د دین او د عقیدې توهین یې کړ. دلته قرآن کریم په ډزو ویشتلی زموږ امام او زموږ رهبر په شهادت رسولی
په دې ملک باندې دوی یرغل کړی ده. دلته ناست د دیموکراسۍ زېږنده چارواکي دا زموږ د ملت نمایندګي نه کوي. دغه غبرګون چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ښودلی موږ یې ستایو او له ټولو بشري سازمانونو نه مو هیله دا ده چې دلته راغلي جنایتکاران که رښتیا نړیواله محکمه د مسلمانانو په ظلم او په وحشت غبرګون ښیي نو امریکا دې همدې محکمې ته راکش کړي، برطانیه دې هم راکش کړي او په دغه نړیواله محکمې کې چې څومره اسلامي ملکونه عضویت لري له هغوی نه مو هیله دا ده چې په افغانستان کې موږ سره ظلم شوی که د ظالم لاسنیوی مو ونه کړ دومره خو کولی شئ چې د افغانانو د وینو پوښتنه په نړیوالې محکمې کې وکړئ. دومره خو کولی شئ چې زموږ د مظلومانو غږ تر دغه صلیبي لښکرو پورې ورسوئ، دغه د صلیب علمبردارانو ته یې ورسوئ، د نړۍ مسلمانانو ته یې ورسوئ، هغه تش په نامه رهبرانو د نړۍ ته یې ورسوئ چې په افغانستان کې دغسې ظلم او وحشت روان ده. موږ د هلمند د هغه واده چې 2 ځله بمبار شو تر 80 زیات ماشومان زنانه چې لاسونه یې په نکروزو باندې سره وې د دغه نړیوالو قاتلانو لخوا په وینو باندې وجود او لاسونه سره شول. موږ د هغه قضیې غوښتونکي یو. موږ د قندوز د مدرسې وحشت او بربریت چې هر چا کړی زموږ حافظان د قرآن په شهادت ورسول او د هغوی په پاک او سپېڅلو وینو باندې قرآن کریمونه رنګ کړل، د مدرسې دیوالونه یې پې باندې رنګ کړل، ونې او بوټي د هغوی په سپېڅلو وینو رنګ کړل. موږ د هغه معصومانو د محکمې غوښتونکي هم یو. او که چېرته محکمه نه وي نړیواله محکمه یو شعار وي، بشري سازمانونه یو شعار وي، سور صلیب یو شعار وي، بیا موږ هم بنګړي نه دي اچولي خپل په انتقام باندې بیا مو تور سپین لیستونه دا په جب کې کېږدئ. هم زما ملک ته راغلی، هم مې وژني، هم وحشت کوي، هم بربریت کوي، هم مې کور ته راځي، هم مې بچي په شهادت رسوي او بیا په دې جرم باندې شرمېږم نه، د شرم احساس هم نه کوي. د کابل ګوډاګۍ اداره او هلته د صلیب زېږنده چارواکي زموږ نمایندګي نه کوي او نه هغوی افغانان دي، نه په د افغانستان کې وخت تیر کړی او نه د افغانستان طبیعت لري. دا همدغه دیموکراسۍ په موږ باندې تپلي دي او هغه سکشویانو ته وایم، له غرب نه راغلي فورلایټانو ته وایم چې نور هغه ورځې تېرې شوي دي چې تاسو به مو وژنئ او موږ به ننداره کړو. پرون د غزني ګزار دا د همدغه شهیدانو انتقام، بله ورځ په قندهار کې په زابل کې د غازیانو ګزارونه دا زموږ د انتقامي دي او هغه استشهادي ته سلام کوم د زړه له کومې چې پرون زموږ د مظلومانو غچ په غزني کې د صلیب له زېږنده مزدورانو نه واخیسته. که چېرته سازمان دغه مجرمین عدالت ته مخکې نه کړي، نړیوالې محکمې ته یې مخکې نه کړي، داسې ډېر ګزارونه به موږ خپل د شهیدانو د غچ اخیستلو په خاطر وکړو. موږ به دغه د صلیب زېږنده عسکر دغه د دیموکراسۍ زېږنده عسکرو ته داسې ګزارونه ورکړو چې نړۍ به شاهدان واوسېږي. موږ تر اوسه پورې بنګړي نه دي اچولي. موږ ته د کابل د ګوډاګۍ ادارې په سترګه باندې مه ګورئ، موږ کې د انتقام څپه پرته ده. موږ د احمدشاه ابدالي زامن یو، موږ د هغه لمسیان یو،